باشندگان ولسوالی ده یک ولایت غزنی با همکاری و همت جمعی ساخت یک مکتب متوسطه را در این ولسوالی روی دست گرفتند. این مکتب با هزینه بیش از 400,000 افغانی از بودجه شخصی مردم محل ساخته می شود. مردم محل از این اقدام با عنوان گام مهم در راستای تقویت آموزش و پرورش در منطقه یاد می کنند و از نهادهای دولتی و مؤسسات خیریه می خواهند تا در زمینه تجهیز این مکتب و فراهمسازی نیازهای آموزشی با آنان همکاری نمایند. موږ د سپینګیرو یا د مسیارانو د کلي په همکاري باندې نن موږ دې هغه ته ورسېدو چې موږ 11 صنفه مکتب اساس کېښودل. نو د دې مصرف خو نو موږ تقریبا 4 لکه څو هغه سنجولی ده، خو داسې تخمیني اندازه دا هغه هم نه ده معلوم، خو بیا به کوششونه کوو چې مثلا په دا په ښه صحیح شکل سره جوړ کړو. له وزارت د معارف د ریاست څخه هم د ارزو تقاضا ده د موږ غږ دې واوري، له موږ سره چې د پیل نن ورځ هم افتتاح وکړه، له دې سره له موږ سره باید زر تر زره کوشش د بودیجې وکړي چې دا تعمیر په ډېر ښه پوخ او په اساسي طور سره یو بل تعمیر ورسره افتتاح شي او د موږ مشکلات به ځکه چې د دې منځنی ښوونځی د ارتقا د لیسې هم لري، خو چونکې چې تشکیل هم نشته دا ابتدایه ده. از امارت خواهش ما، خواست ما، پیشنهاد ما این برای وزارت که بر مکاتب توجه کنه، خصوصا در این مناطق که در قبل کار نشده و در این منطقه باید بازرسی کنه و هیئت بفرسته که چه مشکلات وجود داره، چه نواقص وجود داره و چه ضروریات داره تا که ضروریات برآورده شه. مسئولان معارف این ولسوالی نیز با استقبال از این اقدام مردم میگویند که حکومت در عرصه تجهیز و ساخت مکاتب جدید و بهبود وضعیت معارف این ولسوالی توجه دارد. لس خونی لري ده، درسي خونی لري، ورسره په څنګ کې اداره لري، نو حتما په دې باندې بودیجه چې د هغه مصرفیږي، خو په لومړي قدم کې تر اوسه پورې لا دومره موږ ویلی شو چې دا فقط او فقط د دغو کلي او د شاوخوا همجوارو مسلمانانو په همکاري باندې چې دا ترتیب شوې ده. د آینده لپاره به انشاءالله د بودیجې په ترتیب کې ورسره هڅه وکړو تر څو پورې له همکارو مؤسساتو یا د معارف له کوم ارګان هم د دې هغه بودیجې ترتیب شي د هغه برابر کړو تر څو په اساسي شکل باندې دا خونې چې د هغه ورغول شي. مردم این ولایت همواره در بخش‌های آموزش و پرورش و ساخت زیرساخت‌ها با حکومت همکار بوده که این اقدامات نشان دهنده عزم مردم برای ارتقای سطح آموزش در منطقه و تقویت مشارکت جمعی در این ولایت است.